چې یو سړی جومات ته ننوځي په هغه وخت کې چې هغه ممنوع اوقات دي او په هغې کې نفلي لمونځ نه کېږي نو دی به تحیة المسجد کوي او که نه هغه 2 رکعات. الجواب دا مسله ما مخکې هم تفصیلا بیانه کړې او دې جواب مې کړی. په دې مسله کې د علماو اختلاف شته خو صحیح خبره دا ده چې کله یو سړی جومات ته ننوځي نو دی به 2 رکعاته کوي که هغه هر وخت. صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث دی الفاظ ته ګوري اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تاسو کې وسړی چې جمعه ته ننوځي نو دا هغه وخت پورې بنه کینی شو پورې 2 رکعات نه کړي. عام خبره او هم دغه پیغمبر ویلي دی چې دا ما ذکر منځنه بعد دغه وخت نه والا نور ډوبېدو پورې سحر نه بعد نور راختو پورې د ټیم کې نفلي مونځ نه کی. نو بیا په کارو چې هغه اوس دا خبره دلته واضحه کړې وی چې تاسو کې څوک جومات ته ننوځي الا په دې اوقاتو کې بیا به نه کوي. نو مسله د حدیث د یاد ساتئ چې هر هغه مونځ چې د هغې سبب نو دا مونځ په ممنوعه او په مکروهه اوقاتو کې کېږي. سبب څنګه؟ لکه هغه 2 رکعاته چې سړی په طواف پسې کوي د دې سبب دی. که دا سړی بغیر سببه کوي یو وجه یې ده تا طواف ختم کو 4:30 بجې اوس 2 رکعاته کوي. آیا دا 2 رکعاته تا اراده کړې وه چې زه به 2 رکعاته کوم د مخکې نه بغیر سبب نه خو یو سبب راغی یو کار راغی دې ټایم کې دا جایز دی. یا داسې به ووایو چې مازدیګر مانځه نه بعد نور تور شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې کله تاسو وینئ چې نور تور شي یا سپومۍ توره شي نو مونځ کوئ 2 رکعاته مونځ به کوئ او دې ټایم کې مونځ کول غواړي. هر وایي دا خو ممنوعه اوقات موږ وایو ممنوعه دي خو د لمانځه یو سبب دی. یو سړی دی جومات ته ننوتو سبب شته. یو سړی دی اودس یو کو د هغې نه به دغه 2 رکعاته کوي سبب یې شته. جنازه ده سبب یې شته. یو سړی کور کې ناست دی اودس یې وکړو وایي زه یو 2 رکعاته مونځ کوم. صحیح دی که نه صحیح؟ ولې نه کېږي؟ سبب یې نشته د دې کول غواړي. څه سبب دی چې ته 4 رکعاته نفل کوې ولې کوې؟ چې سبب نشتی نو په دې مکروه او ممنوع اوقاتو کې بیا مونځ هم نه کېږي. والله اعلم.